د ارشاد حج او اوقاف وزیر سلطان غازی بابا په خارګوټي کې د عملیاتي واحد له لوري د جوړیدونکي جومات له چارو څخه لیدنه وکړه. د ارشاد حج او اوقاف وزیر عبدالحکیم منیب چې د لغمان والي محمد آصف ننګ او نورو مشرانو یې ملتیا کوله، د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم د جوړیدونکي جامع جومات کاري بهیر له نږدې ولید. په دې لیدنه کې د لغمان والي محمد آصف ننګ د ارشاد حج او اوقاف وزیر او ورسره راغلي پلاوي ته د جومات د جوړېدو په څرنګوالي کاري بهیر او کاري کیفیت په برخو کې معلومات شریک کړل. ښاغلي ننګ وویل دوی او د دوی فني ټیم د جومات د جوړېدو چارې له نږدې ګوري او څارنه کوي. دارنګه د ارشاد حج او اوقاف وزیر او ورسره راغلي پلاوي په همدې جومات کې د فاتحې ودانۍ له کار څخه هم لیدنه ترسره کړه. د لیدنې پر مهال د ارشاد حج او اوقاف وزیر د لغمان والي او کاري ټیم څخه مننه وکړه چې د ولسمشر لخوا د جوړېدونکي جومات او فاتحې خونې جوړېدو کاري بهیر څاري او وخت په وخت اړوند شرکت مسؤلینو ته لارښوونې کوي. نوموړي خوښي وښوده چې په دې ولایت کې رغنیزې چارې د پلان نه مخکې روانې دي او ورځ تر بلې رغنیزه بڼه بدلیږي او د دې ولایت د پرمختګ لپاره ولایتي اداره پوره هلې ځلې کوي.